ګلبدین حکمتیار د ارګ د محاصره کولو اعلان وکړ. تازه سویل او حکومت ته ساختار ورکړی. سلام ستړي مشئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار حکومت ته خبرداری ورکړی چې د دوی سره هغه ژمنې چې ولسمشر غني کړي دي او هغه ژمنې چې اوس د طالبانو سره کړي دي باید عملي شي. حکمتیار په یو غونډه کې ګواښ وکړ چې که ولسمشر غني د حزب اسلامي بندیان خوشي نه کړي او له ده سره کړې توافقنامه عملي نه کړي نو په کابل ښار کې په پراخو حرکتونو به لاس پورې کړي او بالاخره به د دې په پایله کې د حکومت واکمنۍ ته د پای ټکی کیږدي. حکمتیار ګواښ کړی چې دوی به ارګ تر هغې کلابند یا محاصره کړي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې او اشرف غني لارې ته نه وي راغلی. حکمتیار د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې که اړتیا شوه نو د دې حکومت په وړاندې به هغسې وسله وکاروي او هغه ډول جګړه به پیل کړي لکه څنګه چې د پرچمیانو او کمونستانو په وړاندې پیل کړې وه. حکمتیار وایي هغه څوک چې پخوا د ډاکټر نجیب تر څنګ ناست و نن پارک کې ناست دی. حکمتیار وایي ارګ دې په خلاصو غوږو واوري چې راتلونکي څو ورځو کې به د کابل واټونه د سترو لاریونونو شاهد وي او دغه لاریونونه به تر ارګه ورسیږي. حکمتیار وایي ارګ موږ مجبوروي چې هغه کار ورسره وکړو چې تر دې وړاندې مو له پرچمیانو سره کړی و. هغه وایي چا چې له روسانو او ناټو سره ډغرې وهلې کولی شي د هغوی د مزدورانو خوله هم ورماته کړي. حکمتیار وایي شغالان خو پرېږده ان د زمري په سترګو هم ګوتې نه باسو. حکمتیار همدارنګه ادعا وکړه چې حکومت په لوی لاس یوې بلې جګړې ته د تیارۍ په حال کې دی. د حکمتیار په خبره چې د ده سره کره شواهد موجود دي چې حکومت د بېلابېلو لارو څخه هېواد ته کانټینرونو کې په زیاته کچه وسلې راوړي او هغو ډلو ته یې ورکوي چې پخوا د طالبانو سره جګړې کړې. حکمتیار وایي بهرني ځواکونه باید د راتلونکي کال تر جوزا میاشتې پورې له افغانستانه ووځي او دلته یو موقت جمهور رئیس چې ټولو لوریو ته د منلو وړ وي وټاکل شي تر څو ټاکنو او د اساسي قانون تعدیل ته لاره هواره کړي. دغه راز نوموړی وایي چې دوحه کې د سولې خبرو کې د ځنډ مسؤل امریکا او افغان حکومت دي. په هر حال تاسو د ګلبدین حکمتیار د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیابه کې خدای سپارم. د الله په امان.